به نام خداوند بخشاینده مهربان. بیننده های محترم برنامه فطر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستیم که یک بار دیگر امروز باز از طریق برنامه فطر در خدمت شما هموطنان عزیز و مسلمانان متدین هستیم. از خداوند بزرگ استعداد داریم طاعت‌ها و عبادت‌هایتان به درگاه کبریایی خود قبول بفرمایه و امیدوار هستیم در این ماه طاعت و عبادت، در این ماه مغفرت و بخشش، در این ماه رهایی از آتش جهنم هم طاعت و عباداتتان به وجه احسن انجام داده باشین و هم بتانین در این ماه از آن هموطنانتان که مستمند هستند، ناتوان هستند دستگیری بکنین، یاری بکنین و تا میتونین اونها را کمک بکنین تا خداوند پاداش این کار نیک و خیرتان بدون شک چند برابر دادنی است. خداوند خود میفرماید روزه رمضان ماه من است و پاداشش نیز نزد من است. خب امروز باز در برنامه فطر مهمانان عزیزی داریم. اولین مهمان گرانقدر که داریم محترم عبدالمجید جواد هستند. اینا مسئول روابط و پروژه بنیاد خیریه نصیر احمد هستند. در پهلو اینا قاری صاحب دیگری داریم به نام قاری صاحب عبدالرب ایوبی که برای ما و شما آیات متبرکه قرآن عظیم الشان تلاوت خواد کردن و لحظاتی که نزدیک آذان میشیم، آذان افطار، آذان هم خواد دادن انشالله. اول تر از همه لومړی د هر څه نه تاسو ته ښه راغلی وایم ښاغلی عبدالمجید جواد. بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وأيضا قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. عبدالحی صاحب تاسو ته او تاسو د دې مبارکې برنامې ټولو تنظیمونکو ملګرو ته او تاسو د چینل د لارې ټولو هغو لیدونکو ته چې په ژوندي بڼه منګینی او یا هم وروسته دا برنامه ګوري ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه چې موږ ته دعوت راکړ. ودان ډیر ښه راغلی. اجازه راکړئ په پیل کې ستاسو نه وپوښتم چې دا خیریه بنسټ یا بنیاد څنګه ستاسو فکر ته درغی چې یو بنیاد خیریه بنسټ جوړ کړئ؟ څومره وخت شوی دی د دې بنسټ د جوړېدو نه؟ هغه فعالیتونه چې تاسو ترسره کړي دي که موږ ته مهرباني وکړئ ګرانو لیدونکو ته یې معرفي کړئ او بیان یې کړئ. نصیر خیریه بنسټ په 1993 کال کې د دې بنیاد کېښودل شو چې 2015 میلادي کال سره سمون خوري او ظاهره خبره ده هر بنیاد خیریه یا خیریه بنسټ چې جوړیږي د نوم نه معلومیږي چې د نورو سره د مرستې په خاطر جوړیږي. نو موږ مشرانو هیواد ته بېوزلو خلکو ته هیواد یتیمانو ته په کتلو سره دا وپیله چې مثال د دوی سره د مرستې په خاطر داسې یو ټولنه یو بنسټ جوړ شي چې دوی سره دوامدارې مرستې موږ وکړو. نو د نصیر خیریه بنسټ لومړیتوب هغه یتیمانو ته ده چې په دې برخه کې موږ ډېر فعالیتونه الحمدلله کړي دي او په ډېرو ولایتونو کې موږ فعالیتونه کړي دي. نو لومړنۍ مرستې یعنې لومړیتوبونه موږ اولتوب د هیواد یتیمانو کونډو ته ورکوو او ورپسې چې بې سرپرسته کورنۍ څوک نه لري هغوی ته ورکوو او نور بېوزله معیوبین همدغسې اړمن خلکو سره خپلې مرستې موږ کړي دي او انشاءالله دا لړۍ دوام لري او آینده کې هم انشاءالله دا به جریان ولري. ډېر ښه. مهرباني ستاسو خبرې لکه چې ادامه لري. مهرباني. لکه څنګه چې ما وویل چې موږ لومړیتوب یتیم ته ورکوو نو د یتیمانو په برخه کې موږ هره میاشت هغوی سره د مرستې یو برنامه لرو، یو پروګرام لرو د نخلې په نوم باندې چې هغه موږ په یو شمېر ولایتونو کې روزانه د هر یتیم چې کوم کور یتیمان لري یا کونډې لري د هغوی کورنۍ ته ورځو او هغوی سره نغدي مرسته کوو هره میاشت چې دا په ډېرو ولایتونو کې خوست، پکتیا، لوګر، کابل، همداشان پکتیکا یعنې ډېرو لرو ولسوالۍ ته د نصیر خیریه بنسټ یو مهم هدف دا ده چې هغه ځایانو ته ځان ورسوي، هغه ولسوالیو ته ځان ورسوي چې حتی ډېری هیوادوالې نوم سره هم ناشنا وي. نو موږ تر ګیان ولسوالۍ پورې ځو، د پکتیکا تر خوست، د خوست لرې پرتې ولسوالۍ. نو نخلې پروګرام کې موږ تقریبا 1530 دقیقې حساب چې موږ دا
دا کونډې یتیمان او د کومو یتیمانو چې کوم کافلي د هغوی خیال ساتي ترې یا بل د کور غړی کفیلي د هغوی بچو ته موږ کومک کوو. موږ په دې پروګرام کې د نخلي پروګرام کې تقریبا $100 د کونډې په سر هره میاشت ورلو خپل کور ته نغدي او 15 د یتیم په سر مطلب کور کې که 15 یتیم نو هر یتیم ته $15 هغه حساب ورکو او هم هغه کس ته چې دغه کورنۍ کفیلي کفالت کوي د یتیمانو د هغه بچو ته بیا موږ $15 ورکو تر څو هغه د یتیمانو په کفالت کې د هغوی په ساتنه کې تربیت کې څه کموالی رانشي. او که چیرې په دغه پروګرام په جریان کې کوم کونډه خور واده وکړي نو موږ دا لړۍ د مرستې بیا پې بندوو نه بلکې نورې مو سره دا مرسته زیاتو $1.5 ته یې رسوو. نو فی الحال کونډې او یتیمان ټول مجموعي 511 تنه دي او امید لرو موږ هڅې روانې کړي دي چې دا نورو ولایتونو ته هم وغځوو او د هېواد ډیری یتیمان د خپل کفالت لاندې راولو. ماشاءالله الله دې تاسو ته توفیق درکړي، خدای دې زیات بریالیتوبونه ستاسو په نصیب کړي. بیایم به آقای جواد دوباره فرمودین که کمک‌هایتان بیشتر متوجه یتیم‌ها و خانم‌های بیوه هستند که بدبختانه از اثر جنگ‌های متداوم تعدادشان هم در افغانستان لااقل زیاد است. چگونه تثبیت میکنین، چگونه سروی میکنین در ولایات مختلف و چگونه تثبیت میکنین که اینها مستحق هستند، چرا شاید تعدادشان زیاد باشه؟ بله لکه څنګه چې تاسو ویلې افغانستان کې اوږدمهاله جګړه بلکې جګړې تېرې شوي دي، د کونډو یتیمانو تعداد بیخي زیات ده. نو موږ د سروې خپله د بنسټ له طرف هم خپل ټیم لرو چې هغوی ساحې ته لیږو او سروې کوي، پوښتنې کوي، د هغوی د کور احوال معلوموي. نو چې کله یتیم خو حتما چې یتیم مستحقي خو بعضې بیا داسې یتیمان چې کار روزګار جوړي یا مشران ورونه لري یا تره لري یا په وراثت کې ورته یو څه پاتې هغه رواني. نو موږ هغه چې بیخي هیڅ نه لري هغه ځان سره رجسټر کوو، ثبت کوو. او بعضې بیا سروې د شهدا او معیوبینو چې کوم وزارت د موږ تاسو د افغانستان د هغوی سره په هماهنګۍ چونکې هغوی سره د هیواد ټول یتیمان کاغه هر قسم یتیم د عام یتیم د طالب یتیم د یا د نور یتیمان دي، هغوی سره هر ډول یتیمان صف دي او بې توپیر الحمدلله د امارت په راتګ سره ټولو سره بې توپیره مرستې کیږي. نو د هغوی په هماهنګۍ سره موږ خپل لیست برابرو، بیا سروې کوو او هغه مستحق یتیمان ځان سره نیسو. ډېر عالی، ډېر عالی. پیش روی ما یک مجله است، این مجله را غالبا همین ویلفیر شما فاوندیشن شما نشر میکنه. در این مورد لطفا بگوین این گونه فعالیت‌های فرهنگی در چی حد دارین؟ تر څه حده دا ډول فرهنګي فعالیتونه مخته بیایئ؟ د خپلو خیریه فعالیتونو نه خپل هیوادوال څنګه خبروئ چې موږ دغسې یو بنسټ لرو یا غواړو سروي وکړو د یتیمانو یا د کونډو ترمنځ؟ عبدالحی صاحب د موږ الحمدلله دا اوس د وزارت عدلیې سره چونکې ټول خیریه بنسټونه صف دي د هغوی له طرف هم سروې سوې ده. نو په درجه اول کې د موږ نسیل خیریه بنسټ 4 نمبر راغلی. نو بنیادونه ډېر زیات دي خو د موږ او د نورو بنیادونو ترمنځ شاید فرق دا وي موږ په سکرین باندې یا سوشل میډیا باندې دومره اکټیو نه یو لکه څومره چې عمل کې الحمدلله موږ خپل کار ښیو. وزارت عدلیې ته ټول راپور ورکوو او د خپلو ټولو فعالیتونو حتی د ورځني ریکارډ ساتلو لپاره، هفتهوار ریکارډ ساتلو لپاره، بیا میاشتني او کلني ریکارډ ساتلو لپاره خپل ټیم لرو، د میډیا ټیم هم لرو. نو هغوی ټول دا ځان سره ثبتوي او وزارت عدلیه ته خبرو اقلا. نو نور هیوادوال که خبر چې که خبر نسی خو هدف هم دغه د یو چا د خیر ورسیږي. نو عدلیې وزارت ته به ټول راپور ورکوو. نو انشاءالله آینده هم دا کوشش ته او انشاءالله چې دا اوسنۍ کمې مرستې موږ زیاتې کړي نو هدف مو دا ده چې امید ده چې درجه اول کې موږ په لومړۍ درجه راسو.
ډېر علي. هیله ده چې په ټولو کارونو کې بریالي اوسئ. ښه، د دې مجلې په هکله خو یو څه توضیحات راکړئ صاحب چې دا میاشتنۍ خپرونه لرئ. مجله خو دغه د 2023 میلادي کال چونکې پای و، نو د هغه کوم 2023 کال کې موږ کم توضیحات کړي په هره برخه کې، کاغه د یتیم سره د مرستې یا د غذایي موادو مرستې یا حتی اعمار د مساجد او د مدارس او دارالایتامونو یا هم د ساګانو مرستې موږ سروې د ساګانو لپاره خپل مستقل ټیم لرو، انجینران لرو، هغه ساحې ته ځي چې کوم ځای کې د اوبو قلت وي، نو هغه په سلګونو په زرګونو خلک الحمدلله د موږ دغه پروجیکټ او پروژې نه مستفید کیږي. حتی په دغه شپږو میاشتو کې موږ مختلف ولایتونو کې 40 غټې او وړې ساګانې وکیندلې او ډېر هیوادوال ته مستفید کیږي. نو دغه د 2023 کال هغه خلاصه موږ راټوله کړه چونکې مجلې شکل هم ورکړه چې بعضې نیم خلک ترې مستفید شي. ډېر علي، ډېر علي. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. قاری صاحب بسیار زیاد تشکر، جزاک الله. بفرمایین اینجا روزیتان افطار بکنین. بسیار زیاد تشکر. بیننده‌های عزیز، ما یک وقفه کوتاه برای افطاری میگیریم و برای شما هم افطار خوب و خوش تمنا داریم و وقتی روی سفره های رنگینتان میشینین یقینا که همسایه هایتان، هموطنانتان که مستمند هستند مطمئن هستم فراموش نمیکنین. خداوند طاعت و عباداتتان قبول بفرمایه. افطار خوش برایتان میخوایم. بله و خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه فطر. در حقیقت در آخرین دقایقش هستیم. جا داره که از بنیاد خیریه نصیر در نصیر خیریه بنسط نیافزال بیردی رضایت مننه. بسیار زیاد تشکر از بنیاد خیریه نصیر که امروز از طریق برنامه فطر ما به دو خانواده کمک نقدی میکنن و خداوند اجرشان برشان بده و از خداوند میخواهیم تا در راستای خدمت به هموطنان خود بیشتر مصدر خدمت واقع شوند و از صحت و سلامت برخوردار باشند. به نام صفیه، مادر صفیه خانم کسی هست؟ بیا مادر جان، این یک سندک است، زحمت میشه ببخشی. ایره بگی مواد غذایی همه چیز خدمتت میتن. بسیار زیاد تشکر. پشتنه مادر، پشتنه شما هستین؟ بفرما مادر، یک دو قدم زحمت میشه. بنیاد خیریه نصیر به شما کمک نقدی کرده در پهلوی ازی که ما اون مستی مواد غذایی به شما میتیم. بسیار تشکر، لطف کردی. شکیلا مادر شما هستین؟ بیاین زحمت میشه یک قدم لطفا تا اینجا بیاین. بفرما. این مادری هم از طرف بنیاد خیریه نصیر کمک نقدی برگ ثبت توفیق درویش. خداوند به اونا اجر شبته و خداوند مشکلات همه ما و شما را رفع بگردانه. خب بیننده‌های عزیز، در آخرین دقایق برنامه فطر هستیم و یک بار دیگر از خداوند بزرگ استدعا میکنیم طاعت و عباداتتان به درگاه بزرگ کبریای خود قبول بکنه و در این ماه مبارک رمضان از هموطنان خود، از همسایه های خود، از آنانی که مستمند هستند و نیاز به دستگیری دارند حتما با خبر شوین، دستگیری بکنین تا خداوند اجرش در هر دو جهان نصیب شما بگردانه. با همین امیدواری برنامه امشب فطر در اینجا خاتمه میتیم. فردا سر ساعت 5:30 باز با تقدیم یک برنامه دیگه فطر در خدمت شما قرار میگیریم. تا فردا 5:30 بجه دیگر همه را به خدای بزرگ و یکتا می سپارم. طاعت و عباداتتان به درگاه الهی مقبول باد. شب و روز بر همگان خوش.